او زرګل ته خو په بدو کې یو جنۍ ورکول کېږي. کوم قانون کوم کتاب؟ زه در نظم مغزه دې په کار واچوه او د دود او دستور سره سمه پرېکړه وکړه. د خدای د قهر و غضب نه ویرېږه مولوي صاحب، او د خدای د قهر و غضب نه خلک خبر کا. تر سبا دې رسیږي. اوس مې پرېږده چې مال بله خوا پرواز ونه کړي. سیال هسې ځان په تکلیف کړه، دې ته ضرورت نه د تاسو قابل نه لري استاده. زمرد ویلې چې استاد ته ونوز درویسو او بله خبره ده چې په خپلو لاسو ونې راټول کړي دي. ښه پاخه شوي هم دي. زمرد خو ډېر پوه هلک دی او ما ته ګران هم دی. استاده تاسو اوس زموږ کلي ته ورنه راځئ؟ بچه زه به کلي ته درشم، هسې نه چې د لالا انډیوالان دې بیا ما وتښتوي. استاده نور موږ لالا چېرته پرېږدي چې په بله خوا رانه لاړ شي؟ استاده سیال چې تاسو ته ژوندی و نو د تاسو یو تر ویښتو ته باندې څوک پورته ونشي کتلی. دا د مال تاسو سره وعده ده. سیاله په دې خبره پوهېږم، ما ټوخه وکوله ستا سره. د خدای تعالی نه زه ډېر شکرګزاره یم چې ته یې هلته ما ته لکه د ملایکې په شان راورسولې او زما د خلاصون دپاره دې هڅه وکړه. او که ته چېرته نه وې او ما سره دې مرسته نه وې کړې نو اوس به زما سره دا وخت نه وی چې ما ته په غېږ کې نیولی او ډالۍ مې درته درکړې وې. ډالۍ؟ خیر دا خبره به بیا وروسته کوو. رښتیا هغه د ښکلا مسله څنګه شوه؟ ته هغه خبره وکړه. استاده نن بیا راسره خیبر په ښوونځي کې جنګ وکړه. راته یې ویله چې لالا د کلي نجونې بېلارې کوي. لا حول والله. دا یې غلط کار کړی دی. ته ورسره جنګ مه کوه، هغوی به هر څه وایي. ښه خبره دې کوله. او بله خبره دا استاد چې زرګل او حاجي قومندان په کلي کې لګیا دي چې سوله او سیال باید بد ورکړي. بد ورکړي؟ دا خو څه ځنګل نه دی. ګوره سیاله هغوی چې هر څه وی دي، خو زموږ ستاسې تکیه په قانون ده او قانون د هر انسان ازادۍ ته دا حق ورکړي چې هغه باید خوندي. ته دا اندېښنه مه کوه، لګیا به یې. ښه نو استاده ته ولېږه چې ستا ډالۍ درکړم چې هېره مې نه شي. مننه استاده، ستا ډالۍ خو ماته د ژوند دوا ده. ته د دې ډالۍ وړتیا لرې سیاله. خیر اوسې استاد، دا ستا لپاره. هر کله مو ما باندې لطف کړی استاد. خو هیله دا کومه چې یو څه ته زده کوه او ښه یې وساته. حتما مننه استاد. دا ستاسو یوه نړۍ مننه استاد. خیر اوسې. سیاله یوه خبره ده چې زه په دې پوهېږم چې د ښکلا سره شوي ظلمونو په تا باندې ډېر تاثیر کړی دی. تاسو رښتیا وایئ استاد، ډېر سخت یې وځورولم، ډېر زیات. ښه استاد په اجازه موږ به لاړ سو. لاړ به شئ، خو فکر کوه چې هېڅکله د خپلو احساساتو قرباني نه شي. هر کار چې کوې په هر مقطع د زمان کې کوشش وکړه چې د قانون په رڼا کې هغه کار ترسره کړي. حتما استاد. دې کې به ستا کامیابي. بیخي صحیح استاد. په اجازه مو استاد. ډېر خوشحاله ښه وخت ولرئ. ستاسو ډالۍ نه مننه. خیر اوسې. زبر جانه خدای هیله کوم استاد. خدا پامان استاد. سلام کوئ کلي ته ټول دوستان. چیرته؟ چیرته؟ دا د معاش مزدور ولی او د دې نه شي. جبار خان چې سر مې د لات د تیږې م لګېږي ستا دا ښه به زهر نه کړم. زرګله نور وخت له لاسه مه ورکوه، ورځه چې پولیسان را نه شي. صفر شپږ صفر شپږ صفر وایم زما غږ اورې؟ قومندان صاحب اورې؟ د امن په کور باندې حمله شوې ده. همدا اوس درغلم پورته شئ، حرکت وکړه.
هلو الو سلام ښکله جان څنګه یې ښه سولې ما پسې مې پلار راغلی و ته خپله ښه یې مه ژاړه ولې ژاړې چېرته یې اوس چېرته یم همدغه ځای کې یم چې تاسو باید د امن کور دی ته زړه مه اچوه موږ ټول تا سره یو ته چې خپله ونه غواړې ټوله دنیا دې په زور نشي ودولی اوس ته مه ژاړه ته ولې ځواب نه ورکوې زار مشم اوس ما د زړه ټوټو تاسې وږي شوي نه یاست دا څه وایي مورې ته د تا په لاس به پخلی سوی وي او زه به وږی نه ومه زه ماره د زویه کرکټ پرېږده ورشه اوبه راوړه چې لالا دې لاسونه پرېمینځي زه به ډوډۍ راوړم سمه ده مور زمرد بچه ما خو کمپیوټر او د شنې مرچې نصیحتونه پرېښودل که وږی پاس وږي لا ونه کړي لږ څه مور سره مې کومک وکړه لږ څه هله سرګل خان به د دې جنجال دښمني له موږ سره کوي دا به وګورو څنګه ده خوښه ده دې کې وګوره دا سلام صاحب ستړي مشي سلام تاسو په خیر یاست جوړ مننه څه وخت تاسو څه وخت د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې څه غواړي ښه خبره لور مې څه خوري پیزا پیزا موږ ته پیزا راوړه مننه پوره ده دې ته اړتیا ده ستا دا بالا رئیس جبار دی زما معرفي ته حاجت نشته موږ خپل امانت غواړو دا څنګه د امن کور دی چې پرې حمله وشو هغه نه خو زما کور ډېر په امن دی بېحیا ښځې تا زما عزت د بېحیا په دوکان کې بند کړی و نهلت دې پتا او ستا په دې میړه شي ته څه وایې رئیس جباره زه خبره یم چې ستا لاس په هر کار رسیږي زه حتی کولی شم چې ستاسو درېواړو روزي قطع کړم روزي راته خدای حواله کړې ده او موږ یې په خپل کار او زیار یې ګټو دا څومره ښکلی نازکه ده ته راشه څه رئیس جباره ته زموږ نه څه غواړې خپل امانت ژوند یې تاسو په خپل تصمیم پورې اړه لري که امانت مو راوسپاره بیا به امانت ترلاسه کوئ سولې موبایل د مصروفو باید ووایم چې د انصاف امن کور کې نور د ښکلا شتون خطر لري او کیدای شي چې زه هم خطر سره مخ شم بله سلام سولې زه فکر کوم چې ښکلا په خطر کې ده باید څه وکړو اجمله باید د ښکلا لپاره د خوندیتوب یو چاره وکړو سمه ده خو هر کار چې کوو باید ژر یې وکړو سمه ده خدای پامان سوله لورې ته ولې د اجمل پښه په دې کار کې شاملوې هغه به ارام خیلي ته ووایي چې مرسته در سره وکړي انا جانې ته د دې موضوع نه هېڅ خبره نه یې ما د دې موضوع نه خبره که انا جانې ښکلا د بهرام خیل ده او سیال هغې سره هېڅ مرسته هم نشي کولی خدای مه کړه چې د ښکلا له امله سیال ته کومه ستونزه پېښه نه شي
تاسو خو بیا هغه د ستونزو سره مخ یاست نو اجمل ولې په دې جنجال کې اچوي سمه ده انا جانې زه به ښکلا خپل کور ته راولم بیا زم ته په کور کې تنها یې زما دنده د ښځو د حقونو سره مبارزه کول دي که مړه هم شم بیا هم د انساني دنده نه پرېږدم تا د خدای ژوندي راته ولرې ستا بلا دې پر ما سي سیاله زویه تو ښه راته معلوم یې چې د ماشوم په څېر زړه لري او په دې هم پوهېږم چې د ښکلا دپاره په تا څه تېرېږي ډوډۍ دې وخوره زویه خدای مهربان دی هر څه به ښه شي لالا ما به یو ورځ هوټل ته هم بیایې مورې د جاهلو قریشو د ظلمونو چې خپلې لورګانې به یې ژوندۍ خوښولې او دا چې بل چا ته خپله لور په زوره ورکړي د دې فرق چیست هغه هم ظلم و او دا هم ظلم دی ما دغه شیان هره لحظه ډېر ځوروي مورې زړه مې نږدې ده چې وچوي ته خو رښتیا وایې زویه خو دلته چې د حق خبره وکړې ټول درته کافر وایي دا زرګل حاجي قمندان او دغه رئیس جبار غوندې خلک مورې سړی دې ته مجبوروي چې بیا غرو ته مخه کړي سیال لالا ته بیا غرو ته خیژې زمره ته زویه ته دې ډوډۍ وخوره سیاله زویه د دې ظالمانو همدا ارمان دی چې ته د مخه لرې شي او دوی هر ظلمونه چې وکړي څوک یې مخه ونه سي نیولی مورې که رښتیا راباندې وایې نو ما له تاسو نه خبر پټوله د غرو شوق را سره و خو دغه پېښې مې چې په کلي کې ولیدلې او دغه کتابونه چې استاد ماته راکړي دي ما ته یوه نوې دنیا راښیي یو نوی ژوند راښیي مورې دلته خو سولې په کلي کې زرګل له موتنه بد غواړي بد لا چایسي پام کوه چې چا سره واده ونه کړې ما خو د مخه نه ځواب ورکړی سولې او اوس د هر کار لپاره تیار یم نو زما مشوره دا ده چې سبا د کلي ټول ځوانان راټول کړي او د انسان د فردي حقونو او مسؤلیتونو په اړه یې ذهنونه روښانه کړي سمه ده سولې مننه سیال خانه د خدای په امان بابا ته سلام وایه وعلیکم سلام خدای په امان سمه ده ښه خان صاحب دا کار خو وشو که نور څه خدمت یې ووایه قمندان صاحب ما ویل چې مدعیان به مې د رسم او د رواج خبره ومني خو داسې ونه شوه بس ما هم دا د موضوع رسمي کړ زرګل خانه راپورونه شته چې تا هم ډېر لوی کارو ته لاس اچولی و خو اوس پوه شوې چې کوږ بار تر منزله نه رسي قمندانه خپې به د بړستنې په اندازه غځې ګنې څوک به یې دنه غوڅې کړي زم د نوم او د نشان خاوند یم پوه شو که نه ګوره زرګل خانه زه پوهېږم چې ته د څه رقم نام و نښان خاوند یې خو ته چې هر څه یې خو ډېر یو طالعمن سړی په دې چې خدای تعالی درته یو باعزته لور درکړې او هغې موږ ته حال ونه وایي که نه په دې زوړ ځان به د پنجرو شاته پروت وي دا زما د کور خبره ده تا پورې هېڅ اړه نه لري زه به ګورم چې قانون د چا په ګټه دی یوه خبره درته کوم زرګل خانه او تم په دې باندې ځان ښه پوه کړه
چې قانون منل شوي نورمونه او قواعد دي چې د ژوند د ښېګڼې دپاره ټولو پرې اتفاق کړی. قمندانه زما کار جوړ دی، ته به په خپلو سترګو وګورې چې مدین ما ته خارجیان وایسته راولي او که نه. ګوره خانه، بې ثبوته یې دا داسې وي لکه پنچر موټر چې په نیمه لار کې دې پرېږدي بیا کښېنه ورته. ثبوت یې لا چا راایستلی دی؟ زما دا سپینه ګیره په خپله لوی ثبوت دی. سپینې ګیرې ته د په احترام، خو د قانون نه سرغړونه نه منم. ښکلا مه ډارېږه، له ما څوک نشي بیولی. ما ځان په خدای سپارلی، خدای مې د حیا وساتي. ښکلا راکوزه شه، دا د سولې کور دی. ته هم باید له اوله دلته راوستی وای. ستا د امن کور ته وړل اشتباه وه. زما په راتګ خو به سولې ته کومه لانجه نه جوړېږي. سوله د ښځو د حقونو په وړاندې مبارزه کوي، او بله خبره دا چې ستا پلار او رئیس جبار هېڅ دا ګمان نه کوي چې ته به دلته یې. راځه زر دننه شي، څوک دې ونه ګوري. دلته در پسې جبار خان او زرګل نشي راتلی. راځه دې ته ځان څه شي ښکاري؟ بلا چې خواته دې وټوخېږي ما به ورته لاس تړلی ورکړي. ملک صاحب، ملا صاحب، زه د تاسو نه ډېره بخښنه غواړم، تاسو د موږ د کلي مشران یاستئ. ورونو زما خبرو کتابي رنګ درلوده. اوس غواړم کوم ټکي چې ما یاد کړل ملک صاحب د خپلې تجربې له مخې نه تاسو ته په ډېره ساده ژبه باندې بیان کړي. خدای درته خیر درکړي. باور په خدای وکړئ، که سیال موږ ته داسې ویناوې وکړي نو موږ هر یو نه به د ځان او د بل انسان د حقونو وکیل مدافع جوړېږي. نورونو د سیال په خبرو کې موږ دا ومنله چې موږ او تاسو په داسې یو بدشکله زنځیر کې تړلي یاستو چې موږ په خپله جوړ کړی او پاللی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ما ستا خبره واورېدله. تمام لږ پوهه که نه دا زنځیر څه شی دی او ته کوم زنځیر یادوې؟ ورونو تورباز حق لري چې باید وپوهېږي، نو زه په ساده ژبه درته وایم توربازه ته حساب ونیسه. موږ نه په خپل آزاد یاستو او نه مو بل آزاد خوښېږي. موږ زیاترو ته په زور او نامناسب وخت کې واده شوی دی، او چې دا غږ موږ د خپلو اولادونو او لونو نه اخیستی دی چې د دې کار بده نتیجه هغه څه ده چې حقوقدانانې ناموسي وژنې ورته وایي. ملکه پوه شوم چې تا د خان صاحب بدنامولو ته دا میخی دی، او دا ملا صاحب ګوره چې ځان یې غلی نیولی او حق خبره نه وایي. شاه محموده بهرامه کښېنئ، د سره غرض مه لرئ، کښېنئ. ګورئ ورونو، دغه شیبه موږ او تاسې د ازادۍ امتحان ورکوو. سیاله دا څنګه د ازادۍ امتحان دی؟ دا همداسې پرېږدي، څو ورته ونه وایو؟ پرېږدئ. ګورئ ورونو، ازادي دا ده چې هر انسان د خپل فکر ولري. دا زه نه وایم، دا قانون دا خبره کوي. سیال خانه دا ته څه وې؟ د هر چا چې زړه هر څه غواړي هغه به کوي، او سوال جواب به ترې نه وي. ملا صاحب حق خبره دې وکړه، خیر ویسي. د ما مطلب دوستانو داسې نه و. د هر انسان ازادي تر هغه ځایه پورې ده چې د بل انسان ازادي سر او مال خوندي وي. موږ دغه ته ازادي وایو. ته اوس غواړې چې د خان صاحب لور په کوم بېایمانه او بې وطنه باندې خرڅه کړي او دې ته د انسان ازادي وایې؟ ګوره تورباز خانه، ښه د غوږونه خلاص کړه. خان صاحب څوک
او کوم کار ته مجبورولای شي نه وایم داسې زوی مور لا نه دی زېږولی ښکلا څنګه زما ځواب به ملا صاحب درکړي ګورئ ورونو ښکلا زموږ خور ده او شریعت هغې ته دا حق ورکړی دی چې د خپل کورودان په باره کې هو یا نه ووایي نو زه په تاسو ټولو په تېره ځوانانو باندې غږ کوم راځئ چې د زنځیر هغه حلقې ماتې کړو کوم چې موږ په خپله د خپلو اولادونو او کورودانو غاړو ته ور اچولي مدعي ادعا کوي چې ښکلا په زوره د کوره تښتولی شوې ښکلا د محکمې ته حاضر کړل شي قاضي صاحب ښکلا دغه ده یوه شېبه ما یو خبر لرم خوشې